کې هلي قدرمنو هیوادوالو له ډېرې مودې وروسته او له ډېرې بښنې سره د روژې مبارکه میاشت او د هغې نه وروسته بیا اختر او څه پروګرامونه او مصروف وم، درس ډېر وځنډېده، خو نن هم په ډېر یو مهمې موضوع باندې موږ تاسو خبرې کوو چې لیټس پلس ورب ده. دغه لیټس که تاسو متوجه سوي یاستئ په تېرو درسونو کې هم ما تاسو ته تشریح کړی و چې لیټس په معنا د دې ده چې راځه چې یا راځئ چې لیټس ګو که تاسو په یاد وي په تیرو ویډیوګانو کې یا ویډیو باندې موږ تاسو ورباندې خبرې کړې وې. نو نن دغه لیټس له فعل سره یو ځای استعمالو چې د لیټس نه وروسته موږ کولی شو مختلف فعلونه استعمال کړو. نو لیټس جمع ورسره ورب راځي. ورب فعل ته وایي، هر هغه عمل چې د فاعل په واسطه باندې اجرا کیږي هغې ته فعل وایي. سلام هموطنان نهایت عزیز، با بعد از یک مدت بسیار زیاد و با معذرت بسیار زیاد، چون ماه مبارک رمضان بود و کمی مصروفیت ها بود، درس ها کمی پس افتاده، ولی امروز هم یک درس بسیار مهم ما شما داریم که قبلا هم در این مورد ما صحبت کردیم. لیتس هستک. لیتس یعنی بیاین که امی لیتس امرای یک فعل دیگه ما استفاده میکنیم. در ویدیو قبلی ما شما را خوانده بودیم که لیتس پلاس گو بود، لیتس گو بیا که بریم. امی لیتس خودش که هستک به معنای از است بیا که. بعد از اون ما میتونیم هر فعلی که خواسته باشیم استفاده کنیم وقتی که ما برای یک کسی یک پیشنهاد میتیم که مثلا برشان میگیم بیا که برویم، بیا که بخوریم، بیا که بنوشیم. هر کاری که مثلا یک جا میخوای با کسی دیگه انجام بدیم از لیتس استفاده میکنیم. لیتس قبلا هم برای شما گفته بودم که لیتس اصلا مخفف لیت اس هستک. لیت اجازه دادن و اس مفعول ویسته که ما شما اس استفاده میکنیم. دوستانو دغه لیت دا اصل که مخفف د لیت اس ده. نو لیت اس دا لیت په خپل یو اجازه یا د اجازه د لپاره موږ تاسو ورڅخه ګټه اخلو، او اس دا مفعول د وی ده، د وی یو مفعول ده چې په دې باندې هم په کچیرته تاسو فاعل او مفعول ته لاړ شئ په دې باندې ما هم ویډیوګانې جوړې کړې دي. نو دا لیتس د لیت اس مخفف ده. په ننني درس کې لیتس له فعل سره موږ تاسو استعمالو. د نمونه په ډول به یو څو مثالونه له تاسو سره شریک کړم. امروز شما یک چند مثال از اینا را ما شریک میسازم دوستان عزیز. مثلا لیتس استفاده میکنیم و میگیم که لیتس پلاس ورب، یا ورب به معنای فعل است که هر عملی که توسط یک فاعل انجام میشه او را فعل میگه. مثلا ما شما میگیم که لیتس ایت، بیاین که بخوریم، راځئ چې وخورو یا راځئ چې ډوډۍ وخورو. کچیرته مثلا ملمانه وي یا په کور کې تاسو یاستئ او ډوډۍ تیاره وي، نو یو چاته تاسو پیشنهاد کوئ چې راځئ چې وخورو، نو څنګه ورته په انګلیسي کې لیتس ایت، راځئ چې ډوډۍ وخورو یا راځئ چې خوراک وکړو، بیاین که غذا بخوریم. پس در این جمله میبینیم که لیتس پلاس ورب امی ایت خودش یک فعل است. دا ایت په خپله یو فعل ده، یو عمل ده. نو لیتس جمع ایت راغی، دا ایت ورب سو، لیتس په خپله لیتس ده. نو لیتس پلاس ورب دغه اصلا موضوع د موږ تاسو دغه لیتس پلاس ورب ده. په همدې شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې یو بله جمله هم استعمال کړو. د ایت په ځای باندې فقط یو بل فعل موږ تاسو استعمالو. مثلا وایي چې لیتس ډرینک، راځئ چې وڅکو یا اوبه وڅکو، مثلا یا شربت یا هر شی چې وي. مثلا وایي چې لیتس ډرینک واټر، راځئ چې اوبه وڅکو، بیاین که آب را بنوشیم. اگر آب نباشه جوس باشه میتونین که شما بگین که لیتس ډرینک جوس، بیاین که جوس را بنوشیم. به این شکل یعنی مثال های زیادی هستند، ولی یک 5 تا امرای شما شریک میسازم. زیاد مثالونه موږ تاسو دوستانو کولی شو چې ووایو، خو صرف یو 15 مثالونه له تاسو سره شریکوم. اوس مثلا موږ تاسو یو چاته وایي په اشپزخانه کې هستئ او یو چاته وایي راځئ چې پخلی وکړو. څنګه به وایو موږ تاسو په انګلیسي کې؟ وایو لیتس کوک، راځئ چې پخلی وکړو، بیاین که آشپزی کنیم. لیتس کوک. ګورئ لیتس، دا لیتس په خپله لیتس شو او کوک یو فعل ده، یو عمل ده. نو لیتس پلاس یعنی لیتس جمع فعل،
در کوک بخپلا فعل سو، یعنی let's خودش هستک و جمعش کوک یک فعل هستک که انجام ما شما میتیم. let's cook. اینال بعد از کوک شما میتونین هر غذایی که را آماده میکنین میتونین که از او استفاده کنین، او را نامش بگیرین در این جمله. نو که چیرته مثلا د کوک نه وروسته تاسو کوم خاص غذا پخوئ د هغې نوم هم تاسو اخیستلی شئ. مثلا موږ تاسو ویلی شو چې let's cook rice. let's cook rice راځئ چې وریجې پخې کړو. یا مثلا ویلی شو چې let's cook potatoes. let's cook potatoes راځئ چې کچالو پاخه کړو، بیان کې کچالو را پخته کنیم. یعنی تاسو کولی شئ چې ورسره کلمې خپله اضافه کړئ، د محاورې د ضرورت مطابق تاسو کولی شئ چې همدغسې جملې جوړې کړئ. نو let's راځئ چې یا راځه چې، او cook پخلی ته وایي، آشپزی یا پختن میگه و دیگه میتونین که نامای هر چیزی را که میخواین که پخته کنین یک جا از او استفاده کنین. رایس باشه، پوتیتوز باشه، منتو باشه، آشک باشه، whatever it is. so میتونین که شما اضافه کنین. let's cook آشک، let's cook منتو، let's cook rice. هر چیز شما میتونین که اضافه کنین. یا مثلا ما شما میتونیم که وقتی که خوردن تمام میشه، باز ما شما چی میکنین؟ کله چې خوراک ختمیږي بیا څه شی کوو؟ بیا وای let's wash the dishes. راځئ چې لوښي ووینځو. let's wash the dishes. دا هم ګورئ let's راغلی دا wash وینځلو ته وایي، دغه په خپله یو فعل ده. the dishes لوښو ته څه شی وایي؟ dishes. دوستان عزیز وقتی که ما خوردن یا خلاص میکنیم باز چی میکنیم؟ ظرفا را باید بشوریم. پس میگیم که let's wash the dishes. راځئ چې ظرفونه ووینځو یا راځئ چې بیاین که ظرفا را بشویم. let's wash the dishes. با امید از اینکه شما ظرفا را بشورین دیگه بعد از خوردن، په دې هیله چې ظرفونه ووینځئ د خوراک نه وروسته. یا مثلا لکه د تیرو درسونو په شکل باندې په تیره ویډیو کې موږ تاسو ویلی وو، نو موږ تاسو دا هم ویلی شو چې let's go to the park. let's go to the park. راځه چې پارک ته لاړ شو. هوا اوس ښه شوې ده. let's go to the park. راځئ چې پارک ته لاړ شو. بیا که پارک بریم، هوا خوب شده. let's go to the park. let's بیا راغلی ده go څه شی ده؟ فعل ده، یو عمل ده. نو let's plus verb. let's plus verb. دوستانو په دې هیله باندې چې د let's په معنا باندې تاسو پوه شوي یاستئ او په جملو کې د استعمال باندې تاسو پوه شوي یاستئ. با امید از اینکه دوستان عزیز let's درست یاد گرفته باشین. از همه شما عزیزان خواهش میکنم حالی که در کامنت 5 جمله را بنویسین که اونا امی جملاتی را که ما براتون گفتم اینا نباشه، یک فعل دیگر را شما نوشته کنین. لطفاً دوستان زهیله کومه چې په کامنت کې 15 داسې جملې ولیکئ چې let's مو پکې استعمال کړي او له هغه سره یو بل فعل وي. دغه کومې جملې چې ما درته ویلي مثلا let's eat، let's drink، let's cook، let's wash، let's go، دا پکې نه وي، نورې کلمې پکې وي. نو 15 جملې تاسو راته په کامنټ کې ولیکئ. قدرمنو دوستانو په let's باندې موږ تاسو خبرې وکړې، دا مو زده کړه چې let's دا څه شی او څنګه په جملو کې استعمالیږي. اوس دوه کسان دي په خپلو کې ملګري دي، ورونه دي، هر څوک چې دي په خپلو کې ناست دي سره او دوی یو بل سره یو محاوره کوي چې یو یې وږی ده، بیا همدغه let's پکې استعمالوي په جملو کې. دغه محاوره به یو ځای موږ تاسو کار کوو. لومړی زه وایم، د هغې نه وروسته تاسو ما پسې تکرار کوئ، بیا به د هغې نه وروسته زه به اول کس یم، تاسو به دویم کس کیږئ، بیا زه دویم کس کیږم، تاسو به اول کس کیږئ، تر څو دغه محاوره ستاسو زده شي چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې دغه let's په محاوره کې استعمال کنیم. دوستان نهایت عزیز امیدوار هستم که let's درست یاد گرفته باشین. حالی یک محاوره را همراهتان شریک میسازم که 2 نفر هستند، دوستا یا 2 برادر هستند، 2 خواهر هستند. اینا بین خود صحبت میکنن و از let's پلاس ورب استفاده میکنن در جملات خود. اینا صحبت میکنن. من محاوره را همراهتان شریک میکنم، می نویسم مکمل اینمی محاوره است دیجا. من امی محاوره را برای شما میگم، اول تلفظش یاد بگیرین، بعد از او شما لطفا پشت من تکرار کنین. وقتی که تکرار کردین بعد از او باز من نفر اول میشم، شما نفر دوم میشین و به می شکل باز من نفر دوم میشم، شما نفر اول میشین،
تا که محاوره را درست و خوبتر یاد بگیرین و به همین شکل شما میتونین که با یک کسی صحبت انگلیسی کنین و انگلیسی آسان است، مشکل نیست، به همین شکل آسانتر یاد میگیرین. پس بیاین که محاوره را با هم گوش کنیم. شما گوش کنین، من فقط براتون میگم. دوستان عزیز، نفر اول است student 1 یعنی S1 که من نوشته میکنم به معنی عزیز است که student 1 است. S2 student 2 یعنی نفر دوم است. student 1 برش میگه مثلا نفر یک جا ششتن برش میگه که boy I'm hungry. boy I'm hungry. دو کسانی نستی ده ورته boy الکه زه وږی یم. boy I'm hungry. الکه زه وږی یم. هغه بل ورته let's get something to eat. let's get something to eat. ورځه چې یو څه وخورو، بیا که یک چیزی بخوریم. نفر دوم برش میگه، بیا هغه ورته okay let's go to کابل restaurant. میگه درست است، پس بیاین که کابل رستوران بریم. وای صحیح ده، نو راځه چې کابل رستوران ته لاړ شو. ګورئ دلته مو let's go to کابل رستوران. ورځه چې کابل رستوران ته لاړ شو. بیا دریم کس ورته وایي where is that. هغه چیرته ده؟ یعنی دا کابل رستوران چیرته ده؟ همین کابل رستوران ده کجا است؟ میگه ده کجاست؟ باز نفر اول پس برش آدرس برش میگه it's on عبدالی رود. it's on عبدالی رود. به سرک عبدالی است. عبدالی نام یک سرک، یعنی په عبدالی سرک بنده ده. ګورئ دیزی که موږ تاسو هم let's استعمال که هم یو چاته کولی شو څه قسم په کوم ډول باندې آدرس هم ورته ورکو. نو وبخښئ دوستانو، نو اوس تاسو صرف غوږ ورته ونیسئ، زه درته وایم تاسو صرف غوږ ورته ونیسئ. boy I'm hungry. boy I'm hungry. دویم کس وایي let's get something to eat. let's get something to eat. بیا اول کس وایي okay let's go to کابل restaurant. okay let's go to کابل restaurant. دویم کس وایي where is that. where is that. چیرته ده؟ بیا اول کس وایي it's on عبدالی رود. it's on عبدالی رود. ډیر خو دوستانو اوس ما پسې تکرار کیا، تاسو ما پسې وایئ، زه وایم تاسو ما پسې. دوستان عزیز حالا پشت ما تکرار کنین لطفا، ټول را پسې ووایه. boy I'm hungry. let's get something to eat. let's get something to eat. okay let's go to کابل restaurant. آفرین. okay let's go to کابل restaurant. where is that. where is that. it's on عبدالی road. it's on عبدالی road. آفرین، good job، بسیار عالی، ماشاءالله. اوس دوستانو زه اول کسیم، تاسو دویم کسی هستیم. دوستان عزیز حالی من نفر اول هستم، شما نفر دوم هستین. بین خود ما ششتیم صحبت میکنیم. من برای شما میگم، زه تاسو توایم چه تاسو زوال وایم، تاسو دا دویم جمله student 2 تاسو هستید، دویم جمله تاسو وایم. زه اول شروع کنم. boy I'm hungry. okay let's go to کابل restaurant. it's on عبدالی road. very good، ډیر ښه، آفرین. اوس دوستانو تاسو اول کسی هستید، زه به دویم کسی من. شروع کن دوستان عزیز، حال شما نفر اول هستین، من نفر دوم هستم. شما سوال میکنیم، من اول شما شروع میکنیم، باز من پشتان گپ میزنم. اوکی let's go برین. let's get something to eat. where is that. آفرین، ډیر ښه، ماشاءالله. اوس دوستانو تاسو کولی شئ چې همدغه محاوره په خپلو کورونو کې که څوک در سره وي ورسره پراکټس وکړئ. هیله ده چې هغه لیټس باندې 5 جملې هم راته جوړې کړئ.
او که زما د یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ دوستانو د ما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ له ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو زموږ هیوادوال په آسان ډول باندې انگلیسی ژبه زده کړي. دوستان عزیز امیدوار هستم که ایرم درست یاد گرفته باشین و لطفاً 5 جمله را که براتون گفتیم فراموش نکنین که در کامنت برام بنویسین درباره let's plus verb و اگر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نکرده باشین لطفاً سابسکرایب کنین و با دوستانتان نیز شریک کنین. ممنونم. Thank you for your attention. I hope you liked the video. Please don't forget to like and share the video with your friends and families. Dear country fellows, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. امیدوار هستم که ویدیو قابل پسند شما گردیده باشد. لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. Long live Afghanistan. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.